کندهار کې طالب استخباراتو د ملي بیرغ د پورته کولو له امله 14 ځوانان نیولي. د کندهار اوسیدونکي وایي طالب استخباراتو د افغانستان د خپلواکۍ د 140 کلیزې په لمانځلو یو شمېر ځوانان نیولي دي. سرچینې وایي دغه کسان په دې تور نیول شوي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې افغانستان ملي بیرغ او په خصوصي ناستو کې غازی امان الله خان انځورونه پورته کړي. سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته د پنځشنبې په ورځ ویلي چې د کندهار استخباراتو له لوري شاوخوا 14 تنه ځوانان د همدې امله نیول شوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پور کړی وو. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په خپل خصوصي دفتر کې د ازادۍ ورځ د ملي بیرغ او د غازی امان الله خان انځور په ترڅ کې لمانځلې وه. د کندهار یو تن اوسیدونکي د نوم نه اخیستلو په شرط ویلي زموږ ځوانانو هیڅ دښمنانه کار نه و کړی، یوازې د خپلواکۍ د ورځې نښه یې په ملي بیرغ ښودلې وه. د طالبانو استخباراتو دا کسان داسې نیولي لکه کوم ستر جرم چې یې کړی وي. وروسته یې ورته د غلامانو، د کفر، د نوکرانو، د جمهوریت پارټیشنو او منافقینو په نومونو سپکاوی وکړ. سرچینې زیاتوي چې له نیول شویو ځوانانو یو شمېر په ضمانت خوشي شوي، خو نور لا هم د طالبانو په بند کې دي. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په ټول هیواد کې د ملي بیرغ او غازی امان الله خان د انځورونو پر لګولو کلک بندیز لګولی دی.